السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما انشاءاللہ نن به سورہ توبه آیت نمبر 4 وایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق را کی. الله دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوي کی او الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق هم را کی. آمین. سورہ توبه کې مشرکینو نه د براءت اعلان ده او هغوی ته الله تعالی څلور میاشتې ورکړي چې تاسو دپاره څلور میاشتې دي. په دې څلورو میاشتو کې یا تاسو وځئ دې علاقې نه او یا تاسو ایمان راوړئ. که ایمان راوړئ نو تاسو محفوظ شئ او جنت ته به هم لاړ شئ، او که ایمان نه راوړئ نو بیا به څلورو میاشتو بعد تاسو قتل کیږئ. او اعلان وکړو بیا الله تعالی د الله او د الله د رسول طرف نه په دې لوی ورځې د حج چې الله تعالی بیزاره دی د مشرکینو نه، الله او د هغه رسول. نو که توبه وباسئ دا به تاسو دپاره بهتره وي، او که مخ واړو نو بیا په دې باندې پوه شئ چې الله ته شکست ورکولی نه شئ او زیر یې ورکړي کافرو ته دردناک عذاب. اوس الله تعالی ځنه کسان د دې معاهدې نه وباسي. څلور میاشتې ټایم دوی ته ورکړلی شو. دا څلور میاشتې هغو خلکو دپاره و چې هغوی سره د څلورو میاشتو نه یا کمه موده وه، یا هغوی سره اډو معاهده ونه د میاشتو یا د وخت، او یا اډو معاهده نه وه ورسره، او یا هغوی په معاهدې کې څه کمی بشی کړی و. دې کې بعضې داسې مشرکین هم وو چې هغوی سره د څلورو میاشتو نه زیات وخت معاهده پاتې وه، لکه شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې. نو هغوی باره کې الله تعالی فرمایي چې که چیرې هغوی خپل وخت پاتې وي د معاهدې وخت خو دوی ته ورکړل شو څلور میاشتې، خو دوی سره موده لا پاتې ده او دوی په دې معاهدې کې څه معاهدې کمی هم نه ده کړی او تاسو خلاف چا سره ملګرتیا هم نه ده کړې، تاسو په خلاف حمله هم نه ده کړې او معاهدې کې هم کمی نه ده کړی. نو هغوی ته تر خپل وخته پورې وګورئ، که هغه شپږ میاشتې وي که هغه اته میاشتې وي، هغې باره کې دی. الا الذین، مگر هغه کسان، یعنی مبرا دي هغه کسان، عاهدتم چې تاسو معاهده کړي د هغوی سره، لوزم کړی دی، من المشرکین د مشرکانو نه، ثم بیا لم ینقصوکم، هغوی څه کمی نه ده کړی تاسو سره، شیئا هیڅ شی، یعنی په معاهدې کې څه کمی هم نه ده کړی، هیڅ شی هم. ولم یظاهروا، او نه مدد کړی دی، علیکم په تاسو، یعنی تاسو خلاف نورو کافرو سره، تاسو په خلاف څه ملګرتیا هم نه ده کړې نورو کافرو سره، تاسو په مقابله کې احدن هیچا سره. نو فاتمو، نو بیا یې پوره کوي، هغوی سره پوره کوي، الیهم، هغوی سره، هغوی طرف ته، یعنی هغوی سره، عهدهم، وعده د هغوی، الی مدتهم، د هغوی دغه مدت پورې چې هغوی مدت هر څومره پاتې وي هغوی سره هغه مدت پورې هغوی ته وګورئ، هغه مدت پورې هغوی ته اجازت وي دلته د پاتې کېدو، او یا به ایمان راوړي. ان الله، بشک الله تعالی، یحب، مینه کوي، خوښوي، المتقین، پرهیزګاره خلک. وعدې پوره کول دا د پرهیزګارۍ نه دی. نو تاسو چې کومې معاهدې کړي دي معاهده به پوره کوئ، او چې وعده پوره کوئ دا د تقوادارو کار دی. الله تعالی تقوادارو سره مینه کوي، او تقوادار هغه خلک دي چې هغه د خپل وعدې او د معاهدو پاسداري ساتي. الا الذین، مگر هغه کسان، عاهدتم چې تاسو معاهده کړي ده هغوی سره، لوزم کړی دی هغوی سره، من المشرکین د مشرکانو نه، ثم بیا لم ینقصوکم، هغوی کمی نه ده کړی تاسو سره، شیئا هیڅ شی په هغه معاهدې کې، ولم یظاهروا، او نه مدد کړی دی، علیکم تاسو، یعنی په تاسو خلاف مدد نه ده کړی، احدا هیچا سره. فاتمو، نو پوره کوي، الیهم، هغوی طرف ته، هغوی سره، عهدهم، وعده د هغوی، معاهده د هغوی، لوز د هغوی، الی مدتهم، تر هغوی مدت پورې چې کومه مدت و د معاهدې هغوی پورې انتظار وکړئ هغوی ته. ان الله، بشک الله تعالی، یحب، مینه کوي، خوښوي، المتقین، پرهیزګاره خلک.